درس خپرونې ته ښه راغلاست. زه ملایکه احمدزی یم. د تل په څېر نننۍ خپرونه کې هم د انګریزي ژبې لوست تر څنګ دا مهم درسونه درته لرو. لومړی خو دا چې کبان پښې نه لري او په اوبو کې ژوند کوي. د سړې وینې له ژوو سره بلدتیا او د کبانو پیژندنه. کله چې غواړئ ارقام یا شمیرې ژر ولولئ دا ډول ګراف ګټور دی او اسانه لوستل کیږي. دایروي ګراف څه ډول یو ګراف ته ویل کیږي؟ ده راته ویل چې مورې ته په ازموینه کې بریالی شوې. زما سترګې له اوښکو ډکې شوې. نه پوهېدم چې وژاړم که وخاندم. د هغې مور کیسه درته لرو چې له خپل زوی سره یو ځای زده کړې کوي. یو ځل بیا مو هرکلی کو. خپرونه د انګریزي ژبې پر لوست درته پیلوم. تاسو به په دې لوست کې دا زده کړئ چې څنګه د خپلې کورنۍ په اړه وغږیږئ. دا چې له چا سره ژوند کوئ یا څو کسان مو کورنۍ کې دي دا ټول دلته زده کولی شئ. نو ورته غوږ شئ. ستړي مه شئ. زه شکیبا یم. نن به دې لوست کې دا زده کړو چې کور کې له چا سره اوسیږئ. د بیلګې په توګه زه له خپلې کورنۍ سره اوسیږم. راځئ چې دا په انګریزي کې زده کړو. I live with my family. I live with my family. راځئ چې دا جمله ماته کړو. په پیل کې د هغه چا په اړه چې خبرې کوو په هغه ټکي پیلېږي چې د بیلګه کې زه یا I. ورپسې بیا د live یا اوسېدو یا ژوند کولو فعل دی. ورپسې د ربط توری with او بیا د ملکیت قید my او په پای کې د کورنۍ یا family ټکی راځي. I live with my family. I live with my family. ډېر ښه. دا مو واورېدل چې څنګه ووایو زه له خپلې کورنۍ سره اوسیږم. راځئ چې تمرین یې کړو. واورئ او تکرار یې کړئ. I live. I live. I live with. I live with. I live with my. I live with my. I live with my family. I live with my family. I live with my family. دې ته خو مو پام شو چې پر ځینو ټکو ډېر ټینګار شوی مو لکه I live او family. دا مهم ټکي دي خو پر with او my د دوی پرتله بیا لږ ټینګار شوی. راځئ چې بیا یې ووایو خو دا ځل به جمله له وروستۍ برخې پیلوو. Family. Family. My family. My family. With my family. With my family. Live with my family. Live with my family. I live with my family. I live with my family. I live with my family. ښه. نو اوس تاسو ویلی شئ چې تاسو له خپلې کورنۍ سره اوسیږئ. خو که تاسو له کورنۍ سره نه اوسیږئ بیا به څه وایئ؟ زه له خپل میړه یا میرمنې سره اوسیږم. My partner. My partner. With my partner. I live with my partner. راځئ اوس له مور و پلار سره وکاروو. Parents. My parents. With my parents. I live with my parents. راځئ چې ملګری یا ملګری وکاروو. A friend. A friend. With a friend. I live with a friend. او په پای کې یوازې یا alone. Alone. Live alone. I live alone. عالی. تاسو خو ډېر څه زده کړي. راځئ چې لږ مو وازمویم. زه به یو کس یادوم او تاسو به بشپړه جمله وایئ. Partner. I live with my partner. Parents.
I live with my parents. Friend. I live with a friend. Alone. I live alone. ډېر ښه. اوس نو تاسو دا ویلی شئ چې له چا سره اوسیږئ. تر بیا. که به په زړه وي تېره خپرونه کې د تیل لرونکو ژوو په اړه وغږېدو، خو د بیالوژي په ننني لوست کې د سړې وینې ژوو او کبانو په اړه درته غږېږو. کبان په اوبو کې هګۍ اچوي او داسې یوه یا دوه نه بلکې ډېرې زیاتې هګۍ اچوي، او همدارنګه دې لوست کې د خزندګانو په اړه هم معلومات درکول کیږي. نو دا هم تاسې او بیالوژي لوست. کبان په راز راز ډولونو او کچو وي، خو کب څنګه پیژندلی شو؟ لومړی خو دا چې کبان پښې نه لري او په اوبو کې ژوند کوي. کبان هوا هم نه تنفس کوي. کبان د خپل سر دواړو خواو کې تنفسي غړي لري چې د هغو په مرسته تر اوبو لاندې تنفس کوي. د حیرانتیا وړ ده چې زیاتره کبان هګۍ اچوي. د هغوی هګۍ د چرګانو د هګیو په شان سختې نه وي، بلکې نرمې او شمېرې هم ډېر وي. کبان پر خپل پوستکي باندې یو ساتندوی پوښ لري چې د فلاس په نامه وړو ټوټو څخه جوړ شوی، او ان نوي زیږېدلي واړه کبان هم فلاس لري. په پیل کې ښایي واړه وي، خو کیدای شي وده وکړي او ډېر غټ او ستر شي. که څه هم ځینې کبان ښایي فکر وکړي چې دوی څومره ډېر غټ دي، خو له یاده مه باسئ چې شارکان هم کبان دي او خطرناک دي. خزندګان د ډایناسور په څېر ښکاري. په حقیقت کې ډایناسوران هم خزندګان ول، خو ټول خزندګان څلور پښې نه لري او د ډایناسورانو په شان نه ښکاري. ځینې خزندګان پښې نه لري لکه ماران، ښویه او لاندې نه وي، وچ او زیږ فلزي پوستکی لري. ځینې ژوندي واړه بچیان زیږوي، خو ډېری خزندګان هګۍ اچوي. خزندګان سړه وینه لري. دا په دې معنا ده چې له مرستې پرته ځان تود نشي ساتلی، خو دا په دې معنا هم ده چې کیدای شي بدن یې له حده ډېر تود او ګرم شي. نو خزندګان لکه تمساح د ځان د ساړه ساتلو لپاره اوبو ته نږدې ژوند کوي. ځینې لکه ماران خپل خواړه له ژویو پرته له ستوني تېروي، او ځینې نور لکه تمساحګان خواړه د غاښونو په مرسته ماتوي او خوري یې. ځینې نور بیا بل ډول دي لکه شمشتۍ. خو کوم شی چې په ټولو کې شته دی سږي دي چې د هغو په مرسته تنفس کوي. راغلو د ریاضي لوست. په دې لوست کې زما همکاره تاسو ته د دایروي ګراف در زده کوي او د همدې ګراف په مټ تاسو کولی شئ چې عددونه په اسانۍ ولولئ. نو په مینه ورته غوږ شئ. سلامونه. د ریاضي ننني درس ته مو زه شازیه سنګروال هرکلی کوم. نن د پای ګراف یا دایرې ګراف په اړه زده کړه کوو. د پای ګراف هغه دایرې ګراف دی چې پر بیلابیلو برخو ویشل شوی او متفاوت مقدارونه ښیي. لکه یوه دایره چې پر بیلابیلو برخو ویشل شوې وي او د ګراف بیلابیلې برخې ښیي. کله چې غواړئ ارقام یا شمیرې ژر ولولئ، دا ډول ګراف ګټور دی او اسانه لوستل کیږي. راځئ یو مثال یې وګورو. له 100 ماشومانو مو وغوښتل چې د خپلې خوښې لوبو په اړه خپل نظرونه ووایي او وروسته مو دا معلومات د یو دایرې ګراف په بڼه وښودل. همداراز موږ د 4 ډولو لوبو یو لیست درلوده چې له 100 ماشومانو څو تنو یې کومې لوبو ته رایه ورکړې ده. فوټبال 10 رایې، کرکټ 15 رایې، والیبال 3 او غیږ نیونه 2 رایې. په دایرې ګراف کې لیدلی شئ چې فوټبال د ځوانانو ډېر خوښیږي ځکه چې د دایرې ګراف ډېره برخه یې نیولې ده. کرکټ په 2مه درجه کې دی ځکه چې تر فوټبال وروسته یې د دایرې ګراف ډېره برخه نیولې، او والیبال او غیږ نیول په 3م او 4م ځای کې دي.
اوس راځئ دا زده کړو چې راکړل شوي ارقام او عدد څنګه پر ګراف باندې بدل کړو او د یو دایرې ګراف په بڼه یې څرګند کړو. دغه دایرې ګراف د پای ګراف یا پای چارت په نوم هم یادېږي. راځئ دا لاندې معلومات د دایرې ګراف په بڼه وښیو. له 100 ماشومان مو وپوښتل چې غواړي د رخصتیو د تفریح ورځې چیرته تېرې کړي. غواړم پایلې یې د دایرې ګراف په بڼه وښیم. سمندر غاړه 8 رایې، د سیند غاړه 4 رایې، کرونده 2 رایې، ځنګل 4 رایې او بڼ 2 رایې. لومړی راځئ د دې عددونو کسري بڼه وګورو او بیا یې ساده کړو. 8 ماشومانو وویل سمندر غاړه یې خوښه ده. کولی شو دا په کسري بڼه یعنی 8/10 ولیکو او وروسته یې 4/10 او بیا 2/15 باندې ساده کړو. 4 ماشومانو وویل سیند غاړه یې خوښه ده چې کسري بڼه یې 4/10 کیږي او که یې ساده کړو 2/10 او بیا 1/15 کیږي. وروسته موږ کرونده لرو. 2 ماشومانو کروندې ته رایه ورکړې نو دا 2/10 کیږي چې ساده بڼه یې 1/10 ده. ځنګل 4 رایې درلودې چې 4/10 کیږي او که یې ساده کړو نو 2/10 او بیا 1/15 کیږي. په پای کې بڼ د 2 ماشومانو رایه ترلاسه کړې وه چې 2/10 کیږي او ساده بڼه یې 1/10 ده. وینو چې کسرونه مو پر 15 ساده کړل. وروسته دایرې ګراف یا پای چارت پر 15 برخو باندې ویشو ځکه چې 15 او 10/10 باندې ویشل کیږي. اوس کولی شو ترلاسه شوي معلومات د دایرې ګراف په بڼه وښیو. سمندر غاړه 2/15 ده نو پر ګراف باندې هم 2/15 برخه نیسي. سیند 1/15 دی یعنی 1 برخه. ځنګل هم 1/15 دی او کرونده هم 1/10 ده. نو ستاسو په نظر باید دلته څه وکړو؟ 1/15 یا 1/15 د 2/10 یا 2/10 معادل ده. نو 1/10 به د 1/15 نیمایي وي. وروستی کس چې په بڼ کې اوسېده هم 1/10 رایه یې ګټلې وه. دا د وروستي 15 نیمه برخه کیږي. تر دې ځایه مو پام و. راځئ لا نور یې هم تمرین کړو. له 52 ماشومانو وپوښتل شول چې آیا چاکلیټي آیسکریم او که ساده آیسکریم یې خوښ دی. 1/4 ماشومانو وویل چې ساده آیسکریم یې خوښ دی. نو څو تنو ماشومانو به چاکلیټي آیسکریم خوښ کړی وي. موږ باید دا پیدا کړو چې د 52 3/4 برخه څومره ده. د 3/4 برخې د موندلو لپاره باید موږ لومړی پوه شو چې 1/4 برخه څومره ده. لومړی 52/4 تقسیموو چې 13 کیږي. نو په دې حساب 13 ماشومانو چې د ټولو 1/4 برخه جوړوي ساده آیسکریم خوښ کړی و. اوس د ماشومانو 3/4 برخه داسې ترلاسه کیږي چې له 52 13 کم کړو نو 19 کیږي. معنا 19 ماشومانو چاکلیټي آیسکریم خوښ کړی دی. پایله یې دا شوه چې د 52 ماشومانو 13 تنو ساده او 19 تنو چاکلیټي آیسکریم انتخاب کړی. نو له همدې ځواب سره د خپرونې پای ته ورسیدو. هیله ده چې ګټه مو ترې اخیستې وي. تر بلې خپرونې د خدای په امان او تل بریالي اوسئ. د نړۍ له لر او بره په زړه پورې معلوماتي خبرونه. دیوالی د رڼاګانو او څراغونو 15 ورځنی اختر دی چې په ټوله نړۍ کې په میلیونونه هندوان، سیکان او جنس یا د جینزم دین پیروان یې لمانځي. دیوالی د نوي پیل او د بدۍ پر وړاندې د نیکمرغۍ او په تیارو باندې د رڼاګانو د بریا لمانځنه ده. دا جشن معمولا د اکتوبر او نومبر ترمنځ لمانځل کیږي چې هر کال هغه کره ورځ او نیټه بدله وي. سږکال دیوالی د نومبر له 10 تر 14 لمانځل کیږي او اصلي ورځ یا د دې اختر لویه ورځ د نومبر 12 د یکشنبې ورځ ده. دې اختر کې کورونه، هټۍ، عامه ځایونه په ډیوو روښانه کیږي، خواږه، خواړه او نڅا پکې وي. د برټانیا پاچا دریم چارلز د خپلې پاچاهۍ پیر له پیلېدو راهیسې د لومړي ځل لپاره د دې هیواد پارلمان ته لاړ او هغه یې پرانیست.
هر کال د اوړي له رخصتیو وروسته د برټانیا پارلمان په شاندارو مراسمو پیل کیږي. دا دود له پیړیو راهیسې را روان دی. له دریم چارلز څخه مخکې مور ملکې الیزابت هر کال د پارلمان پرانیسته کوله او وینا به یې ورته کوله. د دې شاندارو مراسمو انځورونه دلته کتلی شئ. تاسو چیرې اوسیږئ؟ ستاسو دا خوږ ځواب به زه اوس څنګه اورم؟ په هر حال ما غوښتل اصلا دا درته وایم چې په انګلیسي ژبه به څنګه دا وایي چې چیرې اوسیږئ. نو که غواړئ چې زده یې کړئ شکیبا جانې ته غوږ شئ چې در زده کوي یې. ستړي مه شئ. دې لوست کې به دا زده کړو چې څنګه په انګریزي کې ووایو چې موږ چیرته اوسیږو. راځئ چې لومړی هیلن او هاري ته غوږ شو چې په دې خبرې کوي چې چیرته اوسیږي. تاسو غوږ شئ چې کوم هیوادونه او کوم ښارونه یادوي. اندېښنه مه کوئ. که پرې پوه نه شوئ زه به وروسته در سره مرسته وکړم. Where do you live? I live in a town called Cambridge. It's in England. How about you? I live in Glasgow. It's a city in the west of Scotland. Did you get that? Harry is from Cambridge, England. I live in a town called Cambridge. It's in England. Helen is from Glasgow, Scotland. I live in Glasgow. It's a city in the west of Scotland. ښه، راځئ چې دې جملو کې هغه ټکي چې کارول شوي او د where do you live پوښتنې ته یې څنګه جواب ورکړئ. where یا چیرې هغه ټکی دی چې په مرسته یې موږ له خلکو پوښتو چې دوی چیرته اوسیږي یا live. د یو ټکی د چا نه پوښتنه کوئ او د دو فعل چې د پوښتنې یا ګروېږنې بڼه خپله کړي. That's right. When both speakers answer, they begin with I live in. Then they provide more details about the place. او کله چې موږ د یوې سیمې یا یو ځای نوم اخلو نو د ټکي ته اړتیا نشته. خو که ووایو موږ له یوه ښارګوټي town یا د یوه کلي village او یا هم د یو ښار city یو نو دلته بیا د ټکی کارول اړین دی. هرې ته یو ځل بیا غوږ شئ چې په جمله کې پر کومو ټکو ډېر ټینګار کړئ. I live in a town called Cambridge. In this sentence, the word town and the name of the place, Cambridge, are stressed. Listen again. I live in a town called Cambridge. The first half of the sentence is unstressed and sounds like this. I live in a. Listen again, then repeat. I live in a town called Cambridge. که غواړئ چې د یوې سیمې موقعیت یا ځای معلوم کړئ نو د بیا in the ټکی او ورپسې له دې خوا یو کاروو. west لویدیځ، north شمال، south جنوب او east یا ختیځ. دې کې بیا له هیواد یا یوې سیمې سره د of ټکی کارونې ته ځیر شئ. Listen again. Which words are stressed in the sentence? It's in the west of Scotland. The stressed words are it's, west and Scotland. راځئ چې دا جمله له وروستۍ برخې جوړه کړو چې ښه پرې پوه شو. First of becomes of. Let's repeat. Of Scotland. West of Scotland. Next, in the becomes in the. Let's repeat. In the west. In the west of Scotland. Once again, the whole sentence. It's in the west of Scotland. موږ یې کولی شو لنډه بڼه هم وکاروو پرته له دې چې هیواد پکې یاد کړو. لکه دا بیلګه. It's in the west.
It's in the west. عالی. دا خو ډیر زیات معلومات وو. خو راځئ چې یو ځلې بیا تمرین کړو چې څه مو زده کړي. Where do you live? I live in a town called Cambridge. It's in England. How about you? I live in Glasgow. It's a city in the west of Scotland. پوښتنې ته غوږ شئ. بیا به وخت ولرئ چې ځواب یې کړئ او زما له ځواب سره یې پرتله کړئ. آیا تاسو کولی شئ دې ته داسې ځواب ورکړئ چې تاسو د باث په نوم له یوه ښاره یئ؟ I live in a city called Bath. آیا د تاسو ځواب همداسې و؟ بله پوښتنه واورئ. Where is that? او دې کې دی نور معلومات هم غواړي. څنګه کولی شئ چې ووایئ د انګلند په جنوب کې دی؟ پاموي چې د آف ټکی وکاروئ. It's in the south of England. ډېر ښه. اوس نو تاسو کولی شئ د نورو معلوماتو لپاره یې هم وپوښتئ. تاسو کولی شئ په انګریزي کې ووایئ How about you? ډېر عالي. ډېره ښه خواله وه. Yes, remember that you can practice today's language with all your friends and family. تر بل لوسته مو الله پامان. د نورو له ژونده د عبرت او الهام اخیستو وخت را ورسید. یعنی ورځو الهام بخښونکې کیسې ته. هند کې یوه مور چې په خپل وخت کې یې ښوونځی نه و لوستی، اوس یې ملا تړلې او د علم زده کړې ته یې مخه کړې. دې له خپل زوی سره یو ځای ښوونځی ولوست. دا مور یوازې په دې هم بسنه نه کوي، بلکې لا نورې لویې ارادې لري. تاسو یې واورئ چې ښځې څومره لوړ هوډ او همت لري. मम्मी झाले का नाही तू पास? अगदी पहिलं तर माझ्या डोळ्यात पाणीच आलं. मला म्हणजे रडावं का हसावं. ده راته ویل چې مور یې ته په ازموینه کې بریالی شوې. زما سترګې له اوښکو ډکې شوې. نه پوهېدم چې وژاړم که وخاندم. دغه مور او زوی یو ځای د لسم ټولګي له ازموینو بریالي راووتل. د حفظ الصحې کارکوونکې مونیکا چې د هند د مهاراشټرا اوسیدونکې ده، د ازموینو سلنه یې نږدې 250 هغه ده او زوی یې 4 سلنه نمرې اخیستې. आम्ही 8वी पर्यंत शिकलो. له واده مخکې مې له زده کړو سره ډېره لیوالتیا درلوده. غوښتل مې زده کړو ته دوام ورکړم، خو زما د مور مالي وضعیت ښه نه و. چې 8م ټولګي ته ورسېدم بیا مې واده وکړ او نورې زده کړې مې ونه شوی کولی. مونیکا ته له هغه وروسته د خپلو 2 ماشومانو ساتنه او پالنه ور له غاړې ده چې میړه یې مړ شو. पण लॉकडाऊन मध्ये د کرونا د بندیزونو پر مهال چې کله مې زوی آنلاین زده کړې کولې، ما هم غوږ ورته نیو. وروسته مې فکر وکړ چې دا کار زه هم کولی شم، نو پریکړه مې وکړه چې د 10م ټولګي ازموینې ته مطالعه وکړم. کله چې د کرونا بندیزونه پای ته ورسېدل، زما د زوی 10م ټولګی پیلېده او ما د هغه او خپلو کتابونو پیسې نه لرلې. نو فکر مې وکړ چې کله هغه په 10م ټولګي کې شي، زه به ازموینې ورکړم. म्हणजे आपल्याला शिक्षणाचा खर्च कमी. مونیکا وایي چې په ډیرو سختو برخو کې زوی ورسره مرسته کړې. د 2 ماشومانو مور له هلکانو سره له زده کړو د خپل ماشومتوب وخت ښوونځی احساسوي. शाळा सुटली की मी तिकडून घरी यायचो दुपारी. د مازیګر په 5:30 به بیرته له ښوونځي کور ته راتلو او چای او ناشته به مو کوله. بیا به مو ګډ درسونه ویل، حسابونه به مو حلول او د ساینس درسونه به مو کتل. د خلکو له شکونو سره سره هغه په شان نه شوه. खूप मजा यायची, खूप डाऊट असायचे त्यांचे, पण जिद्द कधी सोडली नाही. مونیکا وایي د ازموینو له پایلو وروسته یې پر ځان باور ډیر شوی. هغه غواړي خپلو زده کړو ته دوام ورکړي او هغه برخه ولولي چې د کاري فرصتونو په پیدا کولو کې ورسره مرسته کوي. माझं असं स्वप्न आहे तसं तर मला دا مې خوب دی چې زده کړې وکړم. تر اوسه نه یم توانېدلی چې ډېر څه وکړم، خو تر خپله وسه به زده کړې وکړم. د بل هیڅ چا لپاره هم نه، بلکې د ځان لپاره مې. تاسو کولی شئ د ښځو اړوند لا زیاتو الهام بخښونکو کیسو اورېدو لپاره د BBC په رادیو هره جمعه د میرمن خپرونه وڅارئ او واورئ. د نن لپاره د درس خپرونه هم دومره وه.
خو زما هیله دا ده چې ټول لوستونه بیا ځلې له ځان سره تکرار کړئ او نورو همزولو سره هم خپل معلومات شریک کړئ. تاسو کولی شئ زموږ خپرونو ته لاسرسی د BBC پښتو فیسبوک پاڼې، یوټیوب او ټویټر له لارې پیدا کړئ. هره ورځ د دې خپرونې بیا ځلې خپرېدل د BBC پښتو رادیو او د افغانستان د سپوږمکۍ یا سټلایټ خبري کانال BBC نیوز افغانستان له لارې لیدلی او اوریدلی شئ. بله اونۍ به نور تازه معلومات او لوستونه درته چمتو کړو. تر هغه مو په مخه ښه. الله مو مل شه.